أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. اول د دغه دوه آیاتو رابط اگر چې پرون ویل شوی دی، اوس یې زه بیا وایم رابط یې د ما قبل سره دا دی چې موږ انسانان درې طبقې دي. یو سمدم په نره مؤمن دی، یو سمدم په نره کافر دی، بل دغه بین مذبذب دی چې په زړه کې کفر دی، ظاهر دی اسلام ښکاره کوي. نو دغه چې دی د مسلمانانو خوا که غالب وسوله د خو د مخه اسلام ښکاره کوه. په دغه وخت کې رنګ غوړېدلی دی بیا چې ډېر برابر دی، دغه دی وینې د اسلام زور کې ولیدي به دی داسې شیان درته وایي. که بیا د اسلام خاذور دغه سو بیا د برخه نیمه درته وایي دا خلک نه چې سمجې پیژنم ده ابره بیا د خپل هغه باطنی کوپر راپورته کی بس دی خواته گای دی خواته نو دی پلیت ګوري دغه. نو دا درې ډلې وي. اول هغه سم صادق مؤمنان پرونده د دغه نقشې بیان کړلې په حساب باندې چې دغه نقشې هغه مغه اصولي نقشې دا نه معنی چې فقط دغه درې دانې څلور دانې ولدای اساسي عقیده سمي عمل کې چې دی چې در ټول اعمال مهم المنزل المنزل سمي معنی نور خو سمجي چې سمجي ولي خو الصلاه عماد الدين په حدیث شریف پرغلی چې د جن ستند چې ودر د ګرد خیمه پر ولاړ ده. بیا دا نور کیژنو یا د مثال په تور انفاق دی، انفاق هغه فرضي او واجب هغه ګرځه پکې کې راغلی و چې د مال عبادت پکې کې اوس چې دی مول هغه سوچا سمدم سدا کافر دغه بیانې دغه په باره کې اوس فرمای ترجمه ته اول ګوره. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. سواء برابر خبر ده عليهم پر دی کم خبر انذرت آیاتک برایهم دی ام لم تنذر که نبرایهم دی لا یؤمنون دی ایمان نراوی. دا دغه آیت کریمه ترجمه سو خلاصه ده چې الله عز وجل و نبی علیه السلام ته دغه کافران چې پر د داستا انذار بیرونه چې د عذابونه دي دا رقم سوال او جواب دی بیا د وجخت دی بیا داس په قبر کې مشکلات کې چې داسه بیرایه ام لم تنذرهم که نبره سر لنه فګرځي اسلام ورته وای دا دواړه د برابر لا یؤمنون ایمان نه راوړي. وس دغه خبره چې لا یؤمنون دا څه د پاره ور سره وای د یو مثال تاسو دک یو سړی دی شکر ته په خپل مخ دی چا نصیحت نه دی ورته کړی بل یو ورته ګرځي شش عملونه کوي ګوره چې بد ونه کې باره یو بل څه ورته باره د ته کړه کوي کنه کوي پر د برابر دا څه معنا پر برابر د معنا کته نصیحت کوي کنه کوي په خپل د شکر. یو بل سړی هغه بیا چې دی بدو کارو کې مخدي عزم کړی دی چې ولاکه شو بل سړی خورکې ورته ګټ دی بارای شش کارونه سړی کې بد نه کوي بل څوک ورته بارای پرګستانه نصیحت برابر دی ورور معنی د خپل اخرت ولاکه تاکي. وس دلته چې الله پاک وایي چې دا کسان چې دا کافران دي کې و بیره کې نه بیره دا پر دی برابر ده سمانه برابر ده معنی په خپل ایمان راوړي ستا انذار کوي کني دی راوړي دا معنی او کدا معنا چې د نه راوړي کستا انذاری کني دا له ایمنون د ما قبل د قاره تفسیر شو چې دا په دغه معنا برابر والی دي کې دا هیڅ په خبره تاسو په دلیاس پر یو سړی چې ستا نصیحت نه نصیحت برابر څه معنا یا دا سړی په خپل تبعا سم دي کې ته کې کې نه کې شکارونه دا خو معنا سو او یادای چې دغه نه فطرتن بد دی ګر سره دغه سره خپل فطرت خراب کړی دی چې ګر سره چې نصیحت کوي کنه کوي دی لایله ته نه راوړي دغه په باره کې خلک دا وایي چې ورته کته نصیحت کوي کنه کوي دغه رقم شي څه معنا نه سمېږي. نو دلته د دلایمنون توري چې تا نه ویل دي شو چې الله هغه کسان چې کافران برابر ده پر دې کې بیره یې کې نه بیره څه معنا ایمان په خپل راوړي برابر ده یا دا چې ګر سره نه راوړي برابر ده. لا ایمنون د ما قبل تفسیر چې علاوه ده په دغه معنا برابر ده چې کته نصیحت کوي کې نه کوي لا ایمنون دی ایمان نه راوړي کدا اس په خبره ترجمه تاسو وس په دلی اسنو. پس الله پاک فرمایي ختم الله على قلوبهم
ختم مهر لګولې دي ټاپه لګولې ده الله عز وجل على قلوبهم پر زړه د دوی وعلى سمعهم پر غوږو د دوی وعلى ابصارهم پر سترګو د دوی بیا غشاوة پرده هغه دوه سره عطف سو پر زړه پر غوږه مهر ورولګاوه او پر سترګه پرده اواره ولهم دی لرنو عذاب عظیم عذاب دی عظیم من خور لوی عذاب دی د پاره ګوري چې د دوزخ عذاب دی دغه ترجمه سو تر دې ځای پورې اوس د دې آیاتو سره ډیر خبري اړه لري اوله خبر د اول آیات سره چې اړه لري هغه ده چې تدې سوای چې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ایمان ګر سره نه راوړي خدای د نبی علی السلام اصحاب چې خو نیمه ډیره دغه چې کافرانو مسلمانان سیون دا څنګه خبره دلته په آیات کې وسو چې دا کسان چې کافران دي ایمان نه راوړي او هغه د پجو پوراتله مسلمانان کېدل ایمان نه دی راوړي د الله پاک آیات ته وګوره چې ایمان نه راوړي التواقع نفس الامر ته وګوره نو کفاره او هغه چې عقیده خراب هغه برای دغه دی برای است قرآن سوای تاریخ ته وګوره تاریخ ته خشاته کافران بدل خدا مشرکان وراتله دلته بخښنه د نبی علی صلوات و سلام سره بیعت پر ایمان باندې کاوه په زورونه په لکونه پر ایمان راوړي او قرآن دغه دی ویلا یؤمنون نو د دې جواب دادی طالبان تاسو پوهیږي الف لام چې الته ذکر کیږي د څلور هدف د پاره راوړل کیږي احد ذهني پکښ راځي احد خارجي پکښ راځي جنسي راځي استغراقي راځي دغه موصول چې معرفي الذين د عین دغه څلور هدف د پاره کاریږي نو دلته دا عام کافران نه یادي ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي علاوه نبی علیه السلام ته خاص یو څونه پروریادي لکه ابو جهل دي ابو لهب دي ولید بن مغیره دي نو دا دغه رقم د يهود احبار ملایان دغه څور یادول ګرد کافران نه یادي دا د عهد د فار دي عهد دغه دي چې نو په ظاهر عامي ابل سړی چې دی بار د متکلم او مخاطب سره په یوه چې ګرد نه یادي لکه د مثال په تور ګوره برای یو څوک چاته وای دلته دوه درې نفر په کلی کې باندې برای د نن زماني انسانان بس خراب شو په ځل کې هغه درې نفر کنه دی ګرد یاد کې انسانان نو خو بل څوک په پیښ ګرد انسانان کله خراب کې خود خدای او بیا پکې کې مګر دای دا متکلم خبرې کوونکی او هغه اوریدونکي مخاطب دې دواړه سره پوزي چې دا پلانې یاد کړ دلته الله عز وجل چې نبی علیه السلام ته هغه کسان چې کافرانه لا پس ظاهر عام دي مګر معهود په د سره څوک دي دغه یو څو هغه ازلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله ورشول الله ته د وخت معلومه چې دا ازلی بدبخت دي ایمان نه په نصیب کیږي نو الله اخبار ورته کوي بر د ایمان نه راوړي نو ته به دا سوال نه وارد دی چې د خدای پاک دغه آیات کریمه او هغه واقع چې وګړي دا سره خلاف سول خدای سویا خلق دون ایمان لري نو خدای هم ګرځنه یاد خدای دا یو څه یاد ولا دی و نبی علی صلوات و سلام سره پیدل نو دا یو سوال دلته ورجدي دا د اسول نو بل سوال دلته دا ورته چې په پام ورته دی آیات کریمه مضمون ته چې موږ وګورو هغه یو سوال خو ختم سو په دې ځکه چې تا ایمان نه راوړي هغه خلق سره وړي دي مال هغه محسوس یو څومره دویم سوال دا ورته چې په دغه آیات کریمه خو نو دا پیغمبر علی السلام ته وشور سو چې کته انذار کوي کنه کوي منه کته تبلیغ کوي کنه کوي د ایمان نه راوړي خدای منه چې لاس نه واخلي نو څه خواري کوي دا ستا کار چې دی دا کار ته پرېږده نبی علی صلوات و سلام ته دغه الا په خبره کې وره او نو نبی علی السلام د لاس ولې نه اخستي دا څنګه نبی دی چې خپل را په خبره نه پیږي هغه ورته پات نه لري کې کوي کنه کوي څه معنی یعنی پرېږده او د الله سره مرګ نه ځنی اخستي دغه ابو جهل نه پرېښاو دغه ابو لهب نه پرېښاو دغه احبار د يهود ټول ته تر مرګ چې پیغمبر علی السلام ژوند دی او دی ژوند دی پیغمبر علی السلام دعوت ورته شروع اول دواره دعوت ته لساني دعوت جهاد په خپل دعوت یو شاخي دعوت تبلیغ دا دونه یو غټ مفهوم دی دا تدریس تر لاندې دی دغه چې دا اوس جماعت تبلیغ روان دي دا تر لاندې دی دا جهاد چې تور راخصه دا تر لاندې دی دا ګرځي شاخونه دي پیغمبر په دې ټولو شاخو کې چلی دی په دې ګرد کې کوله او دلته الله پاک ورته دا سره برابر نو د دې جواب سره کوم داغه جواب دادی چې د دې مطلب دغه نه دي چې تا واخستي چې یعنی تبلیغ ته مکه و پیدا نه کې تبلیغ د پیغمبر علی صلوات و سلام هغه عهد او زموارد خو الله سره دغه د لپاره فاصولي وو د دې مطلب دادی چې دا دواړه سره برابر دي چې پیغمبر علی السلام چې به دعوت وکي هغه به بارای وبل او تا دغه خبرې کوي ما شول ته سوای دغه نه د ګرد زحمت په یو وخت خبره باندې ضایع په یو بیا خبره به ضایع کینو پیغمبر علیه السلام په ځکه داس دل تنگ شو په دغه آیات کې الله پاک د دل تنګي رفع کوي چې دا ماته معلوم دي دا ایمان نه راوړي مګر تخپل کار کوه
ته به نو په دې نه پرېږدې چې بره د ایمان نه راوړې ته بره کار پرېږدې کېدای شي په سوال هم پوه سوه په جواب سوال دا دی چې د الله پاک د آیاتو خو په ذهن کې دا راځي چې پیغمبر کې دغه ویل چې نو بله ایله خوارۍ مه کاږه او پیغمبر علیه السلام نه پرېښود ګویا کې د الله په خبره نه پوهېدی موږ وایي بلکل پوهېدی الله په دغه آیت کریمه کې و نبي علیه السلام ته دغه خبر ورپرګوته کوي چې دا دواړه پرله برابر دي معنا دلتنګي مه کوه ته خپل کار کوه ستا وظیفه دا نه ده چې په ده بیا خامخا منې ستا وظیفه یې بیان دی منلو نه منل چې بیا دغه بیا بله خبره ده هغه د پیغمبر غم یې په دې لرې کاوه دا دوم سوال دا پس دریم دا وارد شو اسیه دی پیغمبر علیه السلام کوي الله نه جوړ چې مکه ولا فقط دا غوښتل چې غمجن کېږم خدا سوال واردېږي چې یو کار پیدا نه کوي دا بل کوي د څه لپاره په دا دریم سوال کې دا اسپېدل نو خو پیدا نه کول چې نه کول نو الله پاک نبی علیه السلام ته عزت را منع کوم نو خو غمجن کېږم خو دې چې جوړ ته چې کوایم چې پیدا نه به پیدا کار ولیکي د دې جواب دا دی چې پیدا د وخت قسمه ده یو پیدا دا ده چې اوغه چاته چې تبلیغ کوي چې هغه ته ورسیږي دا یو پیدا ده بل پیدا دا چې کوم سړی ژغیږي او هغه ته ورسیږي په دغه دعوت تبلیغ کې چې پیغمبر علیه السلام کاوه هغه پیدا کده دغه کافرانو په باره کې نه ورسېدل چې دی ایمان راوړي او علاوه ایمان نه راوړي هغه پیغمبر علیه السلام ته چې رسېده پیدا هغه څه شو هغه چې هغه الاده ته کوم عهده او ذمہواری پر ذمہ ورچولې د خپل کار سره رساوه د خپل کار سره رساوه یو سړی پیردار پر ځای باندې ودرې باره پر دغه تعمیر بچ دی پام چې غل در سره نشي وس نو غل نسته د ساره پر تعمیر راګرځي وس خلک ته بابا غل د کومه خو چې ته پر راګرځي د ازما وظیفه راګرځي دل دا چې غل دلته ستاکنه زه په غل سره کار نه لرم نو دا چې ته منفعت نه لري کار سره ولیکي د سره د الله دې نه منع کړی د تر مرګ کړی خو ګټه نه رسول نسبت و دغه کافرانو ته عامه پیدا خیر رسوله د دې په باره کې نبی علیه السلام خو دیم نه معقول ګټه نشته موږ ګټه د وخت سم جواب ته سزدا کی چې یو دغه د استکم چاته ګاډي چې هغه ته ګټه ورسېږي بل دا چې تاته په دغه کې ګټه چې دغه د پیغمبر خپل ذمہواری ادا کړ بل ما خپل ذمہواری ادا کړ د چې د ګټه نه رسېږي نه رسېږي نو دا یو قسم ګټه کنه هغه بل قسم ګټه پکې کوي دا دریم سوالم په دې ځای کې ختم شو څلورم سوال پر دې ځای باندې چې واردېږي چې دا هم د ګرد مؤمنانو عقیده ده چې الله پاک چې خبر وکړي په هغه کې به مخالفت نه راځي چې الله چې خبره وکړي په هغه کې مخالفت بیا نه کیږي که مخالفت وشي نو خو الله نعوذ بالله دروغجن سو الله نو په خبر په دې خبر دا څنګه الله دې چې خطا وزي د یو رقم ولا غبل رقم وسول نو په ورځ د قیامت به الله پاک ته کافران راپورته شي چې الله پاک ته دوزخ ته ما ولي ورځي خو تا په قرآن شریف کې ویل چې څوک کفر وکړي هغه بیا ایمان نه راوړي نو که ما ایمان راوړی خو ستا خبره غلطه ده نو په دغه ما ایمان نشي راوړی کېدای شي په سوال پوهېدلی یاست چې د خدای په خبره کې خو بیا تبدل نشي راتلی نو خو کافر به دغه ورته وایي چې زه چې د ایمان راګرځولم خو دا ستا اخبار چې تا خلکو ته کړی و چې دغه څو نفره کافران ایمان نه راوړي نو ما څنګه راوړی که مې راوړی خو قرآن شریف غلطېدی پس ما دپاره خو دغه سجې سکندر زما ایمان راوړل منع دي ولې خو بیا ستا خبره درواغ کېدله نو زه معذور یم چې ایمان مې نه دی راوړی ما به دوزخ ته نه اچوې ما به جنت ته اچوې زه چې د ایمان راګرځولم خو دا ستا خبرې راګرځولم که دغه تا نه وای کړې ما به راوړې وای نو چې راوړې مې وای خو بیا چې ستا خبره درواغ کېدله تا لا یؤمنون د آیات پای ته خو پام دی جواب یې دا دی چې د یو شي اخبار کول د بل څه دا نه معنا چې دا کار په د اخبار سوی دی د دې دپاره اشرف علي تنوي رحمت الله علیه حکیم الامت علماء دیوبند څخه هغه مثال ویلی دی وایي موږ به داسې مثال کښېږدو باره د عوامو خلکو سر په دې خبره خلاصېږي که په سوال پوهېدلي او په جواب بیا پوهېږي یو سړی دی دا ټي بي خپل ځان ته مرحلې لري اول د واره چې دا مرحله پیښ شي د ټي بي چاسېږي خراب شي ډاکټران دغه دپاره یو کورس ږدي 6 میاشتې دوا ده بس یې وخوره ځینې پښتانه دا پښتانه خو عجبه خلک دی چې د بیا میاشتې دوا ورخو د ستې طبي ورکې چې بدن یې سره جوړ شي د ستې زوی ته دا ور بالا په مک شمه توی دا د انګریزیانو چې شي بس بالا یم شکر جوړ شم زما ټانګه او شان سره برابر کړي کار ته دوا نه خوري دوا چې دی نخري د بیا میاشتې قدر خو دی ټانګه چلوي سي بیرته پر راګرځي دا پلا دغه میکروب هغه جراثیم چې د په داسېږي کې و دا پلا په 6 میاشتې امنه کیږي او په هغه کې شنو ګولې امنه کیږي چې د مخه 400 ملي ګرام وي بس په 600 خوري او ته میاشتې به خوري بیا ډاکټر ته ورولې زامن خوران پسې زاري ورته کېدی چې بیا دوی میاشتې وکړي خو بیا مخسوخي پیدا کړي نو کوئی قوت په دې کې پیدا شي هغه میکروب په کټ مازې نشسي مړ نه وي خو اته میاشتې ډاکټرانو ټاکلي ده چې په اته میاشتې کې ورکېږي دی دوی میاشتې بیرته خپل لوچګي نه پوهې راپورته کې برابر وروره دا سور ور دی زه چې منګار خورم سکروټي خورم ولاکې بیا وخورم هغه د خدای پاک جوړ کړلم بیرته بیا د خپل
پر ناپوهي باندې ولاړ شي هغه میکروب چې دا پلا ژوندی شو وایي دا داسې دي لکه سړی چې واره د نسوارو عملي وروسته د چرس ورسره عملي شي هغه میکروب دغسې عملي شي د ده څخه دغه میکروب بل مسلمان ته نقل شو هغه په اوله پلا د هغه دویمې درجې ټي بي والا ځینې جوړ کړي خو دلته هغه میکروب راغلی چې عملي دي هغه به د اوله پلا 400 ملي ګرام به خوري بیا داسې نه دي دته خو د اوله پلا هغه 400 والا کفایت کوه درېیمه پلا بیا دغه رقم دی څلورمه پلا بیا دغه رقم دی څلورم پلار چې دی په اخته سو چې څلورم نوبت میکروب را وګرځېدی پر دا ناپوه سړي ډاکټرانو ته چې ورولې په نور جهان کې دا قانون دی براوه ایس یو پیچکاري ولګوه چې مخه پراته شي چې ایس مړ شي ولې دا پلا په دغه میکروب چې دی اوس اخته سوی دی په څلورمه درجه کې بل مسلمان یا بل انسان ته که دا اوله پلا ورلی مرګانه عمله ده د هغه دپاره په اوله پلا ولې خو دته داسې غلط میکروب ورغلی واره مارو لنډوي د ده وسوژې ته ننوته نو خلاصه د خبرې دا چې دا درجې داسې داسې په خلص تور وپېژندلې نو یو مریض چې په څلورمه درجه ټي بي اخته ډاکټر ته چې ورولې ډاکټر باره څه وایي قریبانو ته براوی د دې علاج نور امکان نه لري بویه ځي کور ته خو تا کې ورجلا کوي شی ورجلا کوي بس تر وخته چې خدای ایمان سلامتي اوس نو دا سړی براوی نو خو ډاکټر صاحب تاول ولا که جوړ سي نو زه اوس څنګه جوړ سم اوس دا د ډاکټر صاحب اخبار چې دا وکړي چې دی نه جوړېږي دغه پر ده تاثیر وکړي چې دی نه جوړېږي که د ده خپلو غلطیو چې ده 4 واره غلطي کړې ده په هغه هدایت عمل نه دی کړی نو ډاکټر په ده څه وکړل دلته هم دا کافر چې دی الله پاک وایي ایمان نه راوړي الله چې دا اخبار کړی دی چې دا نه جوړېږي دا خو داسې نه دی چې د الله دغه اخبار دی مجبور کړي و دغه حالت یې ورسوه چې په ورځ قیامت دی الله ته وایي خو تا وایي چې ایمان نه راوړي ما څنګه راوړی وایي نو دا بیا دا خبره غلطه ده لکه مریض چې و ډاکټر ته وایي تا ویله چې دی نه جوړېږي هغه وایي نو ما خو ستا د بې احتیاطي څخه ما دا خبر وکړه تا بې احتیاطي مخکې کړې وه هغه ستا بې احتیاطي د دې سبب شو چې ما خلکو ته دا ویل چې دا نه جوړم ولا کسې الله عز وجل هم دا کافر ته دغه وایي چې ستا د بې احتیاطي څه چې ما تا ته کوم استعداد درکړی و تا په دین کې نه کوي مصرف غلط ستا په دماغ کې دا د کفر ریښې دغسې ټینګې شوې چې اوس امکان د اصلاح بالا نشته نو ما خلک خبر کړم او لا یؤمنون خپل رسول مې خبر کړي اصحاب مې خبر کړي چې لا یؤمنون دي ایمان نه راوړي په دغه لا یؤمنون کافر په ورځ قیامت دلیل ویلی شي کېدای شي په مثال باندې پوهېدلي یاست لکه هغه د څلورمې درجې ټي بي چې دی هغه چې ډاکټر ته چې تاول دی نه جوړېږي هغه ما خو ستا مریضي خو تا خرابه کړې وه درته ومې ویل داسې نه و چې دا زما خبرې ته لا علاج کړې ته د مخه لا علاج وې ما خلک خبر کړه الله هم دغسې وایي چې دا ستا نه ایمان د وخت تا خپل استعداد خراب کړي ما مازې خلک خبر کړه چې لا یؤمنون که ما نه وایي ویلي مې ولا که راوړی وایي ستا استعداد تا ختم کړی و نو کېدای شي په دې څلورم نمبر سوال و جواب هم پوهېدلي یاست دا خبره خلاصه شوه پسې بېرته راځو و دې خبرې ته چې ختم الله على قلوبهم ترجمه یې تاسې واورېدل مهر لګولی دی الله پر زړو د دوی او پر غوږو او پر سترګو یې پردې اوس که د کافر زړه راوکاږي که د مسلمان زړه راوکاږي دواړه یو سره غوښه ده بس زړه لکه پمپ دغسې غورځي او دغسې ظاهره څنګه دی ساده غورځي دونه نه کې مګر وینې ته دغونه فشار ورکوي هېڅ په یوه دقیقه کې څو واره په ګرده بدن کې دا وینه ګرځي دغونه په سرعت باندې چې یو ماشین یې په سر نه دی او دی ظاهر الله پاک دغسې آهسته آهسته دغه رقم کېږي وینې سرعت کې هغه وخت معلومېږي چې دا شارګونه پرېږدي دا ولې غورځي خو هغه پمپه پسې دی هغه یې نه پرېږدي نو دا چې دلته سوری پیدا کوي اول کې مشلي غورځي چې دا بند بیخي په چابکه دغه انسان ته روح ورکوي دغه انسان ته قوت ورکوي چې څونه قدر دی په قوت وینه ګرځي روانه د انسان په قوت کې دی نو دغه زړه باندې نه د کافر پر زړه هلته ټاپسته نه د مسلمان پر زړه ټاپسته ته څنګه وایي چې ختم الله علی قلوبهم غوږونه پرده ده چې هلته د غوږ رئیس ده کې هلته یو پرده ده د مغزو سره نږدې خو هغه لکه د ډول د اواز چې پر موږ شي هلته مغزه درکوي چې د پلاني اواز دی ښه اواز دی یا بد دی یا د انسان اواز دی یا د حیوان نو په هغې چې دا پرده وګوري د مسلمان پر غیم ټاپانه سي د کافر پر غیم سترګې دغه دي خو لاره ویني پردې د کومې خوا دي چې تا پردې ځای باندې غشاوه او پردې دي نو نه هغه ټاپې زموږ په نظر راځي نه دغه او الله پاک فرمایي د دې خلاصه دا ده چې ختم خو مهر ته ویل کېږي په دنیا کې دا رواج دی چې خط پرسې د پایپې ته واچول سي پر داخله مهر وروړي چې بیا بل څوک شی پکښې کې ونه لیکي بره خلک په دا مکتوباتو کې چې دي دا مکتوبونه چې د یوې ادارې څخه بلې ادارې ته ځي د یو ملک بل ملک ته ځي خو د ځانه شیان پکښې کې لیکي نو ټاپه کې ټاپه دا معنی چې هغه بند دی بیا څوک شی نشي ورداخلولی نو د مهر سره دا لازمه ده چې د بل شي د دخالت مخه نیسي دلته الله تعالی د دې په دا دماغو کې دا چې زړونه موږ ورته وایو یا په دا غوږو کې داسې یو کیفیت پیدا کوي چې هغه کیفیت مانع د دې څخه دی چې د ده وزړه ته یا حقه خبره تېره سي یا دې په غوږو حقه خبره واوري
د دې په سترګو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې دغه آیاتو څخه چې دا مشاهد کار نه اخلي. سیس خو یا د رسول کتابونه دوه قسمه دي. د یو کتاب چې دا تلاوت کیږي دغه دی چې پروت دی، بل کتاب دا دی چې تلاوت کیږي نه، هغه د پړو خلکو د پاره دی. هغه د غر یو آیات دی، المر بل آیات دی، اسمان بل آیات دی، درخت بل آیات دی. د هغه آیاتو څخه د کار نشي اخستای، پر سترګو پرده دی ویني یا لار ویني کافر، خو هغه کار نشي ځنی اخستای. نو د هغه هیئت څخه چې د دې په دماغو کې پیدا شوی دی، د هغه حالت څخه دغه څه الله په مهر تعبیر وکړي. لکه مهر چې مانع ګرځي د دې لپاره دغه هیئت مانع ګرځي. کېدای شي په خبره پوه شوې، لکه یو سړی د بل چا سره جوړه ورکوي، دی نو د جوړه دغسې منکر دی په یوه رقم. بله خلک وایي وروره په زړه یې مور ووهله سو بالا والا که جوړه د ده وزړه ته ورتېره کړي، نو مهر چا پر ووهلي؟ خو دغه سړی دلته ګرځي پخوا چې د بله سره عداوت نو سم ورسره یارو غارو، اوس چې سره خوابدې سو ته پر زړه یې مهر ول سو. مهر دا معنی چې د ده په زړه کې الله پاک دغسې یو حالت اوس ور پیدا کړي چې د بله سره یې جوړه ناممکنه شوله. دغه حالت ته نو اوس خلک مهر باره په خپل اصطلاح کې وایي. کېدای شي په خبره پوهېدلي یاست. نو دا سوال هم دا نوجوانان کوي چې خدای مهر والدي، مهر خو دا ټاپه ده، دا سټمپ چې ورته وایي چې کله د چا په زړه باندې ټمپ ودلته زړه یې راوکړ، د دواړو دا سره برابر دي. خواجه دغه رقم دی، سترګه دغه رقم د پردې چیرې وي. د دغه مهر څخه او د پردې څخه هغه حالت مراد دی چې دغه حالت چې د چا په زړه یا په سترګه پیدا شي، بره هغه کار چې د کم کار دپاره الله پیدا کړی دی نشي ځینې اخیستی. لکه هغه پر لفافه چې مهر ووایه بره بیا بل خط نه ورننوځي، بل تورې بیا نشي ورداخلولی. دا هم دغه رقم ده چې د ده سترګو ته هغه آیات لار سترګې لار نه ورته پیدا کوي چې خدای پر وپېژني. دغه نور د دعوت تبلیغ د رسولانو د طرفه څخه چې دی دا موضوع ته نه ورننوځي، په غوږو یې په حق ګر سره نه اوري. نو دا ختم سوال هم په دې ځای کې چې دا چا کاوه هغه په دې ځای کې ختم شو چې ختم په معنی حقیقي سره نه دی. نور علما چې دی هغه باره وایي وروره ختم سید دی، پرده په خدای چې سید پر دا غوږو دی. مګر خو نو دغه مهرونه چې په دنیا کې موږ دا جلا دي او معنوي جلا دي. سم د الله مهر وال دی، مګر داسې مهر نه دی لکه دلته چې په بازار کې جوړ کړي په یو شی وایي. دا د الله مهر دی. وهله یدي کې څه په کیفیت ترجمه کوي. سم دغه عقیده ده چې مهر یې وروالی دی. مګر دلته خبره دا ده چې سوال بل واردېږي چې نو د ادراک چې کېږي د شیانو زده کړه چې کېږي په مغزو کول کېږي، وایي د پلاني مغز کار کوي یا نه کوي، په زړه نه کېږي. دلته الله زړه ولې یادوي؟ د دې جواب دا دی چې دا زړه چې دی د هغه عقل چاچې بولي دماغ لومړنی د مظهر د اندېښنو زړه دی. که په دماغ کې هلته عقل خوابدي درک کړله، اول اثر د مرکز دلته دی، دا زړه پاچا دی د بدن، اول دلته معلوم شي ګرد بدن ورسره خوابدي شي، دی هلته اصلي خوابدي شي. که هلته په دماغ کې خوشحالي راله، د خوشحالۍ اول اثر چې دی په بدن کې پر زړه معلومېږي، زړه پاچا دی، بروی لاسو یې لا خندله، پښو یې لا خندله، ګرد بدن خوشحاله شي. نو چې د ادراکاتو اثر اول پر ده غورځي، انو خود الله دی یادوي چې ګواکې د ادراکات کې کني ادراکات خو دماغ کوي. د عام خلکو په اصطلاح باندې الله تعالی ورسره غږېږي چې دی په خبره باندې پوه شي. نو دلته خو بیرته هغه سوال راګرځي چې مخکې اوسو چې خو کافر بیا په ورځ قیامت ورته وایي چې الله پاکه خو زما پر زړه باندې تا مهر راوالی. نو چې مهر دې پر راوالی دی اوس مې دوږخ ته ولې اچوي؟ خپل عمل تا کړی دی په سزا یې ما نیسې، دوږخ ته ته درځه. نو خو الله پاکه ته ما دوږخ ته ولې بیا زما پر زړه تا مهر نه دی راوالی؟ دلته بیا عین هغه رقم جواب د هغه جواب دا دی چې الله پاک وایي چې ما چې دا مهر در وهلی دی داسې نه و دا تا چې ایمان نه راوړي، حق دې نه اورېده، د مهر د وجې دې نه اورېدلی، تا د سره نه اورېدی. دا مهر چې دی دا ستا د نه اورېدو جزا ماف شي، دا که چې ارمان دې وخېږي. موږ په خپل ماحول کې داسې یو مثال شو، لکه یو سړی دی د بامه څخه اوس ځان راشي وکړي، نو زورونه یا لکه شوه کېږي، لاسونه دې ماتېږي، ته څه غورځې در بام یا انو تا ډېر راټینګ کړي دي خو دی زورونه وایي. نو اخر ته په دې پوه شي چې نو زه به دې در څه وخت راټینګوم، ځان اچې پرېږدې نه، برای دا رقم پرېږدې نه، برای یو ښه لغت هم پسې ورته کش کوي، ویې وایي چې ولته اخوا ته وموښتې چې ځه خدای دې مغزه یې در مات کړي. اوس دی باره وایي چې دا خو زه در راوغورځولم، خلک ورته یې کېده نه ورغورځول، خو تا ځان راچوي، دا خو دا ستا ارمان پسې در وکړي. نو ګوره هغه راپرې وهل هغه د دې سبب شو چې دی راشوه شو، که هغه د ده خپله ځان راشوه کول د دې سبب شو چې راپرې وه، خو هغه د دې سبب شو چې راپرې وه. د الله تعالی د طرفه چې مهر لګول شوی دی دا هم د چیش سبب دی، د هغه د ده د غلطیو سبب دی. کنی الله عز وجل چې دی نبی علیه السلام بیان کوي، د حضرت ابي هريره حدیث دی په بخاري شریف کې چې ما من مولود الا یولد علی الفطره، هیڅ یو مولود نشته مګر نه هغه زیږي پر فطرت باندې، فطرت اسلامي. هر انسان چې زیږي، که د ابوجهل زوی دی، که په خپله ابوجهل دی، که انبیا دي، که اولیا دي، که د مؤمنان، الله پاک چې زیږي پر فطرت اسلامي زیږي،
فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه او يمجسانه. بیا مور پلار ولاړ سي، بیا یې پر یهودیت روان کی، یا پر نصرانیت روان کی، یا پر مجوسیت باندې روان کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول چې یو بهیمه چې زیږي خپل اولاد ولتس پاغه کې چې دی هغه جماعه زیږي جدعات سپکش لیدل جدعه دا معنی یو پس دی زیږ تالی دل دي چې مور وزیر لای غوښ چاک خدا بل خاونجه بار پر اولاد بار چا کوړه کش کوي زیادر وژوم برای غوښ عدالت نیمه ور پکړی یا ته خوار د بار سالم الاعضاء نو الک چې زیږ هغه پر فطرت زیږ د فطرت په مثال بیا هغه کسانه پر فطرت یو چې دی چې موري سي فطرت زیږ فطرت تاسو مثال موږ الکوان کې نو وشل الکوان په یو کلاس په یو سیم کې نو بار تک سپین کاغذ ورکو چې د اړې نقاشي قابل دی دلته ورته پر تخته باندې پر بورډ باندې یو ښه ګل ورته لیکو چې وس دا ګل پر دغه باندې ولیکي پر کاغذانو ا کاغذان ورڅخه دي کاغذ چې راټول په یو ځمړي په شپر لیکل بل ځمړي چې د یو ټپس پر لیکل دي و به ورته چې ما چې درته لیکلی و چې دغه پر ولیکه دا ښه ګل دلته نقش کا دا کاغذ د صالح نو چې دا ګل پر نقش شوی و دا شګل باکي اسلام دی د اړې و د زین صفحه چې د دماغ اعلی دغه صفه ورکه لکه صفه میموري پر میموري باندې ارشي ریکارډیږي خو هغه ته قرآن پر ریکارډ کړ منځ پر ریکارډ کړ پلانې پر ریکارډ کړ دچ پر خپل دماغ يهودیت ریکارډ کړ نصرانیت پر ریکارډ کړ آتش پرستی پر ریکارډ کړ نو الله عزوجل برای شپ سور مهر کړي چې ما چې در کړی و د خدای بنده تاچ جوړ ما ته صفه میموري در کړی چې سم شان راځه تاسو نه جاسات راچول دا دې چې پکې کړي اوس چې دغه د پرزړه د پر میموري مهر په ورول چې اصلاح ووتل خود دا غلطي کړي الله عزوجل ما ته خبر کړ چې دغه شی پر دغه صفحه باندې ریکارډ کړ پر دغه سپین کاغذ یې ریکارډ کړ تاسو ما دا ګرد خبري عباس په دا ریکارډ کې نو خو څه معنا خو عداوت کوي ولاړې انو په سورته پاکه چې خلاص ستاج دغه عمل نامه ستاج دغه دماغ ستاج دغه صفحه اسلام بیا نه پر کېږي که پر کېږي بیا نو صفحه باندې چې پلاټه پوس ولیکل سی بیا غل پر کېږي خو هغه شنو زرغونه رنگونه د سپای پر لیکلي د مثال په تور شرمش پر لیکل او تا دلته شګل ورته یشي پر دې خو بیا غل ناراضي نو چې ناراضي برایته ټاپه کې چې پر دې اسلام ناراضي خلک ګوره ټاپه پرول چې پر دې به اسلام ناراضي هغه ته در مخه دا کار کړی لازم ټاپه ما ځه استاد خبره تایید چې پر ونه نو د ختمه په سوال پوس واس کافر په ورځ د قیامت دا نسی ویلای چې الله عزوجل استاد ما پر دماغ باندې مهر راوالي پر سترګور په دې را شوا کړی وس منو دوزخ ته ولي اچه الله عزوجل دا زما مهر تر وګرځولې او که زما مهر ستاد اعمالو نتیجه او زما مهر ستاد اعمالو نتیجه وجه ولا کرا ګرځولې ستا اعمالو د استابت کردار دا رقم بد کردار چې د اصلاح امکان دي نو هغه د سبب چې مهر پر دروه کدا اس په سوال په جواب تاسو پیدا مگر سوال برته دا راګرځي چې مولوی صاحب ته خو اله د قران شریف پر ورسمه یا زور کوي الله خپل ځان ته نسبت کی ختم الله علاوه ما مهر پر والي توادع کافر سبب دي چې توانه پر کافر الله خپل پر ځان توانه هغه ما مهر پر والي دي ته خو کافر ولې ملامته هغه غلطه دغه وي ته په قران کې ختم الله د سی بنوي چې ختم الکافر چې کافر سبب د دې بل خبره دغه سره جلا یو فعل او کسب دی یو خلق دی دا د عقیده مسله د سرسری به در سره تیری د ابد لپاره د مرګ دی په شدرځي هغه دا دوه مثال شدو په دې پویږ دا یو مثال چې د خپل والد ماجد رحمت الله علیه څخه نقل کوي چې داسې مثال دی یو کمپنی د سایکل جوړ کړ سایکل ته پیډالان نور مګر سټرینګ ورکی یو سړی ته سایکل په لاس ورکی چې درته پر د سایکل باندې کښه سټرینګ ستا په لاس کې دی دا پیډالان څرخول چې پیډالان نسته پکښه دا پیډالان ته د سوبل د لکه خلق د سټرینګ په لاس کې چې د څه کاټه د څه کاټه دا د څه دی لکه هغه د بنده خپل فعل او کسب مګر ولاري وروشه برابر پر دغه سړک چې دی دا داس پاک صفات سړک دی ولاکه یا جمپ لري یا موړ لري یا بل لري صفه لاره د پر ځخ په مزه کا مګر ونه سایکل دی چلوای شي ته د خې سټرینګ په لاس کې دی پیډالان نه لري ورته سایکل چلول نو پر ماجه زیب سپری و ام دا سړک چې بیا دی دا سړک کډې ام لري زوزان هم لري پنچري عمر سره تړل دي غله هم شرمشان اره بلا پکې کې خو کې پر دې سړک سیده کې زنه به تا ته نام سایکل راته کوم چې مکه و زیات پر سپری و بالا اره خدای دې چې پر قریبه مشله خدای دې چې شرمش بده خدای دې چې ته بغیر سره ور اخلي پر ما یې پری وهل ته مې دا خبر کدا سیده لار ده دا بدل اوس دې پر درایي ولاړ دي قراره سړک دا شملای ته دسکی چې د مزدا دسکی اله ابل یې پری وي چې ځه لاري پر جسامه چې جنت ته ولاړ نو د خلک صفات کې اپرین کنه د سایکل راوستي سایکل خود نه دی راوستلی خود د اپرین پر چی شور کول کیږي اپرین چې د سیمه لاري ته جسټینګ سیده
دا بل سړی چې دی قرار سټیرینګ داسې چې داسې کوي سټیرینګ چې دی د جوړ کړی سټیرینګ هم د هغه جوړونکی دی د کم کار اراده پکې کوي چې د فقط دا داسې کوي دا هغه سپیروي بلاړي په دوه خو کې ولوي برا خلک هم لا جماعت دینو دا باندې نس کوله درپ سپیروي ما که پر غلطه صدا کوي دی هغه مختوار نه خبر چې پر ما د سایکل پر اولی که پر هغه کې پر هغه زیات سپیروي ام نو دای په چې مجرم شوی دا دوه وخت ولوي دی پر هغه سټینګ چې ولې دسک د عقاید کتابو ته چې راسي دغه د سټینګ د سیا د سکول جته کسب وای بنده کسب کوي الله یې خلق کوي خلق لکه د سایکل پرې وهل کسب هغه د سټینګ کاټول بنده نور هیڅ نس کولای کته وس اراده وکي چې المنز الله عز وجل اسباب برابر پر خو دی وایي خلق الله کوي د منځه مگر ته څونه ثواب درکوي او پر دا یو قدم جلس نه کیږي لس بدی ما پیش ته ما اراده وکړه قدمونه ما لا در جوړي کاله ونه غوړي پر هغه ځای به نفس بخیش خلق الله کوي ته فقط چې هغه اراده استلم دي دسکې چې زه خیر کله بد ته وګرځاوه بدی نور ګرد الله خلقي بدی الله خلقي خلق هغه کوي ته پر چی عذاب کې برای ته د اراده وجه د غلط خواته وسخه نو ته هم د الله مخلوق یې جوړی ستا هغه اراده هغه استلم د الله جوړ دی فقط تا کم کار کې ته هغه د الله جوړ استلم چې تا په دماغ کې شي دغه چې ته داس کې دغه ځای ستا په خیال کې ته پر دغه ځای باندې گرفتار کېږي کدای په مضمون پوسوي په دې مثال هم تاسو په دې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه بیا بل مثال وایي هغه داسې مثال لري دا یو سړی دی دغه نغټه ډبره په ځای کې یې شه چې بیا د ما سوای بل څوک نشي پورته کولای بار خلکو ته څوای هر چا کدا ډبره تلاس وروړي زی په پورته کوم مگر پرې په خدای کړته په ډبره کار نه لري ګور بل څوک پورته کوای نشي پورته کېدم د کار په ډبره به څوک ګوت نوې ک ارچا لاس وروړي زیب چې پر پورته کوم چې پورته کوم والا پر شاشه واسو ک په دک شواسو کې چختان کار سم چې په کار م په لري قرار یو سړی دلته کېری شریر سړی ته ودا لاس ورته کې هغه څو پورته کړل بار پر دراشه واسو ده چختان چې د چختان کې وسوک ملامت دي اوغه ډبرې شوونکی چې هغه امیر دی هغه ډبره چې شو هغه ته وتاولې څو پورته کول هغه ملامت دي کدا بل سړی چې لاس وروړي کدا استیس په سلا په دې کې وکی په خپل ځین کې د لاس ورول ولا هغه ما ته نه پس تر ته وخت چې په دغه کار ملره ک ارچا لاس وړي زیور پورته کوم هبل سړی قرار لاس نوري ځان چیندوري نو دغه حرام کارونه چې دا ګرځي خلق الله کی پورته کول و جوړه دی کی دا بنده څه کوي هغه لاس ورل هغه اراده د ګور هغه مثال یو رقم سر راځي دا د اراده د چې د اراده د بد کار ته کوي چې دغه بزکه ومه دغه داسې ورکړه ډبره ته لاس ورل د چې اراده وکړور د بد کار خلق الله عز وجل کوي جوړه هغه بارکه نو الله د خلق په خاطر ځان ته منسوب کړی چې ختم الله دغه مهر چې دی دا مهر الله خلق یې دی د پرزړه باندې مگر خدای دغه مهر د پاره سبب څوک جوړ شوی دی هغه د کافر لاس ورول چې هغه د بدو کارو ته لاس وروړي ختم ځنی جوړ سي الله ځان ته منسوب کړي نو الله خدای غس منسوب کړي لکه هغه زید چې بار هغه لوډه بار یې شو بار ډبره من پر راشه واکړه هغه ډبره می پورته چکړو پر راشه واکړه ګرځه کار دا وکي مگر و الله ته دای ملامت دی نه دی خپل هغه کار کوي چې هغه شی بیانې چې دا کار ما کړی دی مگر سبب ته اوغه سړي چې الله سوري خدای مخ خبر کړی چې دا الله سوري زته باندې را پورته کوم دلته چې الله اخبار کړی ختم الله الله مهر لګولې دی کافر په دې الله نس ملامت شتا مهر لګول دی الله دغه مهر ثواب برته ته جوړ سوی کله اس په دې خبره ته سپې دی یاسنو نو خلاصه ترجمه چې دغه سوال پکې واری دی د دغه ختم الله په باره کې چې دی تاسو به دا خبره سره جلا کی خلق او فعل دا په ځکه سره جلا کوي په خلق الله نه دی ملامت استوي خلق کوي کته خدغه د کافر د آباد اراده هم دور جوړ کړي وای د قبیح خلق قبیح نه د بد شي خلق یل بد نه دی وسو څوک دی لړا مې جوړ وس دغه د لړم جوړل بد نه چې تا لړم ولې جوړ کړي هغه د ازما کمال دی کده نرځي کیم جوړ د لړم چې دی چې به خلک ګچ پوي هغه کار بد دی ته ولې ګچ پوي هغه زما خپل کمال درته ښکار کوي ورستم یو لړم جوړ مار جوړي بل سړی وای ته نستم مار جوړ نو د الله عز وجل حکمت خو به پایان دی په دا قبیح شانو کې چې الله خلق کړي حکمتونه ولا چې پکې کې لري خدا بنده چې دا بد کار کوي په دا بد شانو غوتوي د جنس حکمت دی به خدای ته څه وایي چې ما چې په دا مار غوتو ما چې په دا لړم غوتو دا حکمت مې پکې کې درلودي خو اره ګناه مارو لړم دی الله پاک دا ګناه ویل سره خلقي الله بد نه پېس مگر ته چې ګچ پوي ته بد پېس ترجمه بیرته روان خبره بس ان الذين بشك اغه مخصوص کسان که پروچ دي کافرانسی دي چې ابو جهل ابو لهب
سواء برابر ده علیهم پر دوی باندې کومه خبره انذرت کتبره هم دوی ام لم تنذر کتنبره هم دوی څنګه برابر دي نو دوی خپل ایمان لري یا په بل خوا کې لا یؤمنون دي سره ایمان نه راوړي ختم مهر لګولې دي الله علی قلوبهم پر زړه مهر ور لګولې دي معنا دغه سی هي اته پک شپیدا کړی دي یا حقيقي مهر مراد ک وعلى سمعهم او پر غوږو هم ور لګولې دي وعلى ابصارهم پر سترګو د دې غشاوتن پر دیږي دا ګرد چې جنو ولهم د پاره د عذاب دی عظیم لوی یو کبیر دی یو عظیم دی کبیر په مقابله کې د صغیر راځي او عظیم په مقابله کې د حقیر راځي وای نو چې حقیر تر صغیر بد دی یو شی کوچنی دی عزتمند حقیر خدغه د سپک دغه غټ په خلک د سپک استعمالي نو حقیر سپک شي ته ویل کیږي مهان شي ته ویل کیږي عظیم به عزتمن او غټ عزتمن نو الاده د عظیم تور دی د پاره داس عذاب عظیم چې هغه عذاب خوره عظیم برشانه تصور په خدای کا کواسه د عذاب الادی اختک صدق الله العلی العظیم